بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. تیر درس کې موږ کنټکسچوال مینیو شروع کړې وه. کنټکسچوال مینیو یا ډیسکټاپ مینیو ورته وایي یا ورته رایټ کلیک مینیو وایي. دې کې موږ ویو، سورت بای او ریفریش دا ویلي وو. ویو کې موږ لارج، میډیم، سمال، اټو رینج، الاین، شو هایټ، ډیسکټاپ، شو ډیسکټاپ گیجټس، سورت بای نیم، سایز، آیټم ټایپ، ریفریش دا خبرې موږ کړې وي. ویو کې موږ سره یو خبره میډیم آیکنز. میډیم آیکن چې کله موږ والو موږ ته د آیکن په میډیم حالت کې ښکاري، خو په دې کې چې کوم فایلونه دي د فایلونو سره د منځ هم ښکاري او ورسره د دغه فایل هغه آیکن ته تشو کېږي چې دا فایل د کوم یو فارمیټ دی، دا په کوم یو فارمیټ کې سیف دی یا د کوم یو پروګرام دی، تاسو ته ښکاري. که زه سمال آیکن والمه نو ما ته په دې سمال آیکن کې نه ښکاري چې دا د کوم یو پروګرام دی، صحیح ده، یا دا د کوم یو پروګرام فایل دی. زه به راځم میډیم ته، میډیم کې ماته وشو کېږي چې تاسو ته وایي دا د پی ډي اف دی او دا د ویډ ورډ دی، صحیح ده ملګرو. خو که تاسو سمال واخیسته نو سمال معنا دا ده چې تاسو به دا په وړوکي شکل کې شو کی، سایز به وړوکی شي، تاسو ته به دا فایلونه هم داسې ښکاري لکه تصویر یا یو عکس. ښه، زه راځم خپل درس ته. نننی درس زمونږ هغه کټ، کاپي، پیسټ شارټ کټ، نیو او داسې نورې خبرې دي، صحیح ده ملګرو. زه راځم تاسو ته کټ، کاپي دې کې فرق درښیمه او پیسټ شارټ کټ کې هم تاسو ته فرق درښیمه، صحیح ده ملګرو. ګوره کله چې زه یو عکس یا تصویر یا یو فولډر یا فایل زه رایټ کلیک ور باندې وکړم نو دې سره داسې یو وینډو کولاوی شي. دې وینډو کې ما سره لاندې پورشن کې، لاندې برخه کې کټ او کاپي دی. کټ شارټ کټ کنټرول پلس ایکس دی، کاپي شارټ کټ کنټرول پلس سی دی، کنټرول سی. کټ څه کار کوي، کاپي څه کار کوي، دې باندې ځان پوه کوي ملګرو. کټ مطلب دا دی چې تا ته به دا فایل د دې ځای نه کټ شي، دې ځای نه به غوڅ شي، بل کوم ځای کې چې پیسټ کول غواړي هلته به لاړ شي. یعنې کوم ځای کې دا فایل پروت وي ته کټ کې هغه ځای نه ختمیږي، کوم ځای ته چې وړي هلته پیسټ کې هلته به درته پاتې شي. کاپي مطلب څه دی؟ کاپي مطلب دا دی چې دا فایل دی یا دغه تصویر دی دې ځای کې هم پاتې وي، بل ځای ته مې هم پکار دی، نو دا د کاپي کار دی. زه راځم د دې ځای نه کټ کوم. ګوره کله چې تاسو کټ کلیک کوئ نو دغه تصویر دې ځای کې څنګه شو؟ خام شو. ځکه خام شو چې دا کټ کېږي دی. زه دلته ودرېدم، رایټ کلیک، دلته مې څه واخیسته؟ پیسټ. کله چې تاسو پیسټ والی تاسو وکتو چې دې ځای نه هغه تصویر لاړه ډیسکټاپ ته راغی. زه اوس وایم چې نه، ډیسکټاپ کې دې هم پاتې وي او په دې فولډر کې دې هم وي. تاسو به رایټ کلیک وکئ، دلته به راشئ کاپي ته، دا به کاپي کوي. چې کاپي مو واخیسته رایټ کلیک، هلته به څه والی؟ پیسټ. پیسټ چې کنو دلته هم پاتې شو او ډیسکټاپ ته هم راغی. دا ته اوس بار بار هم پیسټ کولی شي، چې یو ځل کاپي دې واخیسته بار بار هم پیسټ کولی شي، خو چې کټ دې یو ځل واخیسته یو ځل پیسټ کولی شي، صحیح ده ملګرو. ښه، دې نه پس ما سره څه شی دی؟ پیسټ او پیسټ شارټ کټ. پیسټ او پیسټ شارټ کټ دې دواړو ترمنځ فرق. کټ او کاپي باندې خو پوه شولې چې کټ به تا ته هغه فایل د هغه اوریجنل ځای نه کټ کي او نوی ځای ته دې چې وي هلته به پاتې شي. کاپي مطلب دا دی چې کاپي تا ته اوریجنل ځای کې هم فایل پرېږدي، بل ځای ته چې پیسټ کوي بل ځای کې به هم درته پرېږدي. کټ کې یو ځل پیسټ کېږي، کاپي کې ملټیپل ځلي ځای شو، یعنې زیات ځلي ته پیسټ کولی شي. ښه، پیسټ او پیسټ شارټ کټ ترمنځ فرق ته راځو. ګورې ملګرو، زه رالم او ما هغه فولډر ته راځم، دې ته رالم. زه غواړم چې دا تصویر دې باندې رایټ کلیک کوم، دا ما کاپي کاپي مې که دلته زه راځم یو ځل زه دا اوریجنل پیسټ کوم، بیا راځم رایټ کلیک کوم، پیسټ شارټ کټ باندې کلیک کوم. تاسو ته دلته ګوره ظاهره باندې هم فرق ښکاري چې دا پیسټ دی. پیسټ مطلب دا دی چې دې سره ایرو نشان یا د تیر نشان، غشي نشان نشته، دلته ورسره د غشي یو نشان شته دی چې دې ته وایي شارټ کټ، دې ته وایي پیسټ. دواړو ترمنځ فرق خو یو دا شو. بل فرق یې دا دی چې کله ته دا کولاوې هم کولاویږي، دا کولاوې دا هم اوپن کیږي، صحیح شو، دواړه اوپن کیږي. خو اوس فرق په دې کې دا دی چې کله ته اوریجنل فایل ډیلیټ کړي، اوریجنل فایل، نو دا اوریجنل چې کوم تا پیسټ کړی دی دا به کار کوي، دا شارټ کټ به کار نه کوي. بل فرق، اوریجنل والا پیسټ سایز وي، دې سایز شته دی، ګوره تاسو وګورئ 606 KB سایز دی، دې سایز نه وي، دې سایز سره شته نه دی، 0 KB، 0
0 بیت. صحیح ده ملګرو. ځکه ګوره تاسو ته لوکیشن هم ښیي چې دا په سی یوزر پبلیک پکچرز سیمپل پکچرز کې پروت دی. یعنی دا خپله دا نه دی، دا شارټکټ اصل کې دا اوریجنل فایل چلی. دا مثلا ټایپینګ اپلیکیشن دی یا ټایپینګ سافټویر دی. زه چې کله دا اوپن کوم دا نه اوپن کېږي بلکې دغه شارټکټ ما ته اوریجنل اپلیکیشن اوپن کوي. صحیح ده ملګرو. لکه زه رالم فار ایگزامپل دې نه ما کاپي واخیستله کنټرول سی، همدلته مې کنټرول وي پیسټ کړ. صحیح ده ملګرو. دلته زه راځم همدا مې چې ترېنه پیسټ کړی دی، پیسټ شارټکټ کړی دی. دې کې زه ایډیټینګ کوم، رایټ کلیک ایډیټ. دې کې ما ایډیټینګ وکړو، دې کې مې دا فار ایگزامپل ولیکو کلوز سیف. تاسو اوس راشئ دا اوپن کړئ اوریجنل فایل. اوریجنل کې به فرق نه راغلی، خو چې کله تاسو شارټکټ کولاو کوئ شارټکټ کې به فرق راغلی. صحیح ده ملګرو. ځکه په شارټکټ کې فرق راغلی دی چې شارټکټ خو خپله هېڅ هم نه دی، دا ته دغه اوریجنل فایل اوپن کوي. نو پیسټ او پیسټ شارټکټ ترمنځ فرق دا و. بیا راځم رایټ کلیک انډو کاپي. دغه آپشن چې دا آپشنل دی. دا چې کله ته د دې نه مخکې یو کار وکړي د هغې کار خلاف دلته راځي. لکه فار ایگزامپل تا یو فایل ډیلیټ کړه، تا دلته وایي انډو ډیلیټ. یو فایل تا کاپي کړه پیسټ یې کړه، تا ته وایي انډو کاپي. یو فایل دې کټ کړه پیسټ یې کړه، تا ته وایي انډو موو. لکه اوس ملګرو څه شی دی انډو کاپي کنټرول زیډ. لکه زه رالم دا مې فار ایگزامپل څه کړه ډیلیټ مې کړه. اوس که تاسو رایټ کلیک وکړئ تا ته وایي انډو ډیلیټ. کنټرول زیډ دې چې پریس کړه تا ته به هغه واپس راشي. نو کنټرول زیډ یې ځکه د لیکلی. دا رالم فار ایگزامپل دا مې کنټرول ایکس که کټ مې که فار ایگزامپل نه دا مې ونه کړه. دا مې فار ایگزامپل کنټرول ایکس کټ مې که رایټ کلیک مې وکړه ته مې پیسټ کړه. ګوره دا موو شو که نه، هغه ځای نه راغلی تره. رایټ کلیک کوم تا ته څه وایي انډو موو. انډو موو معنی دی چې کلیک وکړو خپل ځای ته به راشي. دا ما سره څه شی و دا آپشن. اوس یو بل آپشن هم پکې راغی ریډیو موو. یعنی کوم کار چې تا موو کو کنټرول زیډ ته پریس کړه کنټرول وای کا، یعنی ډیسکټاپ ته واپس راوله. کلیک بل ته ورته باندې وکړئ ډیسکټاپ ته به راشي. ښه ګرافیک پراپرټیز ګرافیک آپشنز دا آپشنل آپشنز دي چې دا دلته خپله راغلي دي. دا کله راځي دا چې کله تاسو ډرایور انسټال کړئ. د ډرایور په اړه باندې چې دلته سیټینګونه دي نو دې ځای کې که تاسو دې کې څه ګوتې ووهئ کیدای شي سکرین رڼا درنه غلطه شي. صحیح شو. لکه زه راځم ګرافیک پراپرټیز ته تاسو یو مثال ښیم، کیدای شي تاسو ته د سکرین رڼا درنه غلطه شي. ګوره زه رالم فار ایگزامپل اوکې مې کلیک، دلته زه رالم کلر انهانس. دا مې فار ایگزامپل داسې کړه، دا مې داسې کړه. که تاسو اوس اپلای کلیک کړه یا هم اوکې کلیک کړه نو دغه به اپلای شي. زه یم کینسل خپل حالت ته راغی. صحیح شو. یعنې دې کې تاسو ګوتې مه وهئ، کیدای شي سکرین رڼا یا سکرین د ریزولوشن دا درنه غلط شي په دې دواړو کې، دې کې به تاسو کار نه لرئ. دې نه وروسته موږ سره څه شی دی نیو دی. دا به په نیکسټ لیکچر کې وایو. صحیح شو. ځکه دې کې معلومات هم زیات دي او انشاءالله ښه پوره ډیټیل سره به دا وایو. امید لرو چې په دې لیکچر باندې پوه شوي یاست. که دا لیکچر مو خوښ شوی وي د لایک بټن پریس کړئ. که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان نوې او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. والسلام.